بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات بدي مباركة سلسلة كي دا الله په توفیق سره نن یوسل 2 نمبر نشست او ناسته ده. په دې کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې بعض کسان زموږ په علاقه کې دا کار کوي چې جومات کې راجمع شي او بیا سورت یاسین ټول وی په شریکه یو څو پیرې ختم کی، بیا یو دعا شروع کی، دا نور به ټول امین وی او لاسونه اوچت کړي. آیا دا کار د دوی جایز دی او کنه؟ دا خبر یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته قانون بیان کړی دی، قاعده ده د همیشه دپاره د هر مسلمان دپاره، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. او حدیث کې راځي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې زموږ په دې دین کې داسې کار راوویستو چې د هغه کار په دې دین کې څه اصل او بنیاد نه و، نو هغه کار مردود دی، هغه کار الله نه قبلوي. هغه که ده په هر نیت باندې کړی، او که موږ په نیت پسې ورشو نو بیا خبره ټوله ګډوډه کېږي. یو سړی به نوي نوي عبادات راوباسي، وایي به چې نیت زما دا دی چې زه الله راضي کړم، نو که ما ورته ورته څه وایو نو خلک به راته وایي چې ته ورته ولې څه وې؟ هغه غریب خو ځان لګیا د الله راضي کوي. نه موږ به الله راضي کوو، خو په هغه طریقه باندې کومه طریقه چې موږ ته شریعت ښولې ده، د ځان نه پکې څه نشو راویستی. د قرآن تلاوت کول د دې خو اصل په شریعت کې شته او دا غټ عبادت دی. راجمع کېده په جومات کې د وعظ او د نصیحت د قرآن د تلاوت لپاره دم ثابت دي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو سره کېناستو په جومات کې، هغو ته به قرآن خو، هغو ته به دین خو، د خیر خبرې به ورته ښووي، د قرآن تلاوت به کېدو، سجده به پکې راله، سجده به وکړه ټولو. کله به داسې وشو چې بعضو ملګرو ته به وایي ته تلاوت وکړه چې زه یې واورم، لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته ویلي او بعضو نورو ته. د دې نه دا ثابته شو چې جومات کې راجمع کېده د دین د زده کولو دپاره، د قرآن د تلاوت دپاره، د قرآن باندې د پوهېدو دپاره د جایز دي، په دې کې څه حرج نشته. لکه اوس یو ځای کې لکه موږ چې راجمع شو، موږ هم راجمع کېږو جومات کې، او د قرآن یو آیت یو سړی ووایي، بیا په هغې تفسیر وشي، په هغې خبره وشي، یا د قرآن آیت یو کس ووایي د نورو ته وښیي چې د دې د ویلو طریقه دا ده، دې کې فایده دا ده، دې کې سوچ او فکر په دې طریقې سره کېږي، دا جایز دي. او بیا هر سړی ځان له یو دعا غواړي، لکه یو سړی ځان له څه دعا وغوښته، بل ځان له وغوښته، لازم نه چې ټول غواړي، څوک دعا وغواړي څوک ونه غواړي، دې کې څه حرج نشته. مسله دلته دا ده، یو مسله نه ډېرې دي. یو مسله دلته دا ده چې سورت یاسین خاص کول، دویمه مسله دا ده چې سورت یاسین دپاره بیا خاص عدد یې ښوده، دا به 10 پیرې وایو، دا به 15 پیرې وایو. بیا دریمه مسله دا ده چې اجتماعي دعا لازم به د سورت یاسین چې موږ 10 پیرې یا 15 پیرې وایو، بیا به یو کس دعا کوي، د نورو پې امین وایي. د درې خبرو د خاص کولو لپاره دلیل پکار دی، او دلیل نشته. یعنی شریعت کې یو ځای کې دا نه دي راغلي چې د سورت یاسین د تلاوت لپاره به خلک راجمع کېږي په مخه. دویم دا چې شریعت کې یو ځای کې دا نه دي راغلي چې سورت یاسین به په جمع وی، 10 پیرې به وی، 20 پیرې به وی، 3 پیرې، 2 پیرې، دا نشته. بیا اجتماعي دعا چې یو به دعا کوي نورو به امین وایي، دا نشته، دا کار بدعت شو. ها موږ دا نه وایو چې جومات کې راجمع کېدی نشته، راجمع شه، د قرآن تلاوت کېږي، ودې شي تلاوت، خو سورت یاسین ولې خاص کوي؟ بیا سورت یاسین د خاص کولو دپاره، د سورت یاسین د ویلو دپاره د عدد څنګه خاص کوي، اشمار. بیا اجتماعي دعا ولې لازم ده؟ نو که چېرته څه مسلمانان راجمع شي د قرآن تلاوت ځان له وکړي جومات کې، یا په آیت باندې خبر وکړي، په حدیث باندې، او بیا خپلو کورونو ته لاړ شي، څوک پکې ځان له دعا وغواړي، جومات ته الله کور د دعاګانې پکې غواړه، څوک ونه غواړي، هېڅ خبره نه. دا دین خو څوک نه منع کوي، خو چې کله یو عبادت له خاص یو نوی شکل ورکړي، نو په هغې بیا موږ ته دلیل ښي، او چې دلیل پې نه وي نو دا عمل بیا بدعت شو، دا مردود دی. لکه ګوره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کله هغه جومات ته ورننوتو د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ ته نږدې، یعنې څو ورځې بعد،
او څه کسان را جمع شوي وو هغو ذکر د الله کو په اجتماعي طریقې سره او ګیټۍ ورسره لاس کې وي هغه ورته وي دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کپړې دغه نه دي زړې شوي دنیا نه اوس وستلې ده تاسو دا قصې شروع کړې نو هغه ورته وي موږ ابو عبدالرحمن وي موږ خیر لټو دلته خیر لټو الله یادو صحیح خبره هو الله یادو شیطان خو نه یادو الله یادو کنه هغه پاک خلک وو نو هغه ورته دا وي مشهوره خبره وکړه وي ډېر خیر غوښتونکي خیر ته نشي رسېدی یعنې دوی اوس خیر غواړي خو د طریقې صحیح نه ده نو اوس هغو الله یادوي الله په یادولو کې څه ممانعت خو نشته جومات خو دې لپاره چې الله پکې یاد کړی شي خو دا چې اجتماعي ذکر کېږي چې یو وایي سبحان الله بیا ټول وایي سبحان الله بیا الحمدلله بیا الحمدلله ورسره لاس کې کاڼي دي دا اوس یو نوې طریقه جوړېږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نه وه شوې ځکه عبدالله بن مسعود پکې باندې رد وکړو نو څوک دې دا نه وایي زموږ په باره کې دا مولیان کله زموږ په باره کې غلطه خبره په قصدن کوي عوامو ته او کله عوام زموږ په خبره باندې پوه نه شي وګوره یاره وایي چې قرآن به نه وایي دا اوس تا ته چا وایي چې قرآن مه وایه وایي چې سورت یاسین مه وایه تا ته چا وایي چې سورت یاسین مه وایه وایي چې جومات کې را جمع کېده نشته تا ته چا ویلي جومات کې را جمع کېده نشته هر څه شته خو چې کله پکې ته یو نوي طریقه راوباسي نو بیا راته موږ وایو هاتو برهانکم موږ ته خپل دلیل وښایئ که دلیل در سره وي صحیح ده کوئ موږ به در سره هم کوو که دلیل نه و نو بیا خو دا عمل ستا نوی شو د هغې نه بعد دا یو ورور سوال کړی دی دا مسله موږ څو پیرې بیان کړې م ده چې آیا یو سړي له جایز دي چې دی خپله ښځه ښخه کړي کله چې هغه مړه شي دا خبره یاده کوي چې د ښځې خاوند ډېره مضبوطه رشته ده دا رشته صرف په دې ځای نه ختمیږي چې ښځه مړه شو او خبره ختمه شو لا بعض پکې دا وایي خاوند ښځې له غسل نشي ورکولی او ښځه خاوند له نشي ورکولی او څوک وایي کتی ورته نشي او څوک څه وایي څوک څه وایي داسې په سا وتو سره خو ډایرکټ دا رشته ختمه نه شوه جدا مسله ده صحیح ده چې یعنې دا سړی بیا بل واده کولی شي او یا دا ښځه چې دی عدت تیر کړي بل خاوند ته په نکاح کېدی شي خو دا خبره یوازې په دې خو داسې ختمه نه شوه لکه عجیبه خبره ده دا عجیبه چې یو سړی مړ شي پردی سړی زموږ دا طریقه ده چې مړی په کور کې ایساره لازم سټی دا یو ناروا کار دی بیا دا دنیا را جمع شي دې کور ته په دې کې پردی زنانه دنیا راځي دې سړي ته ګوري دې باندې چې څوک رد نه کوي چې یاره دا سړی خو د دې ښځې دپاره پردی دی دا ورته څنګه ګوري خو خپله ښځه نه یا خاوند ښځې ته یا د غسل خبره چې وکړي دا د بل جرم وکړو دا خو وفاداري دا ده چې ښځه خاوند ښځې له غسل ورکړي د هغې د مرګ نه بعد او ښځه خاوند له غسل ورکړي د هغه د مرګ نه بعد دا وفاداري ده بیا کفن وله ورکړي او بیا چې دا خاوند په خپلو لاسونو قبر ته کوزه کړي یعنی رسول صلی الله علیه وسلم په دې دلیل وښیم ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها د مرګ نه بعد د هغې د ملګرو به خیال ساتو یعنې کومو زنانو چې د هغې سره ملګرتیا وه هغوی له به هدیه او تحفې لېږلې داسې وړه رشته خو نه ده چې یاره ښځه مړه شو قصه ختمه شو یا خاوند مړ شو خبره ختمه شو نو وفاداري دا ده خو د افسوس خبره ده چې دې ډېرو له چل نه ورځي یعنې موږ صرف د خبرو مرڼي وو موږ ته د خبرو ووایه په علماو باندې اعتراض په دیني طبقه باندې اعتراض دې ته موږ ډېر تکړه یو بیا دقه سړی ده چې سهار ماښام کړله مشین په شان خبرې کوي د ده ښځه مړه شوه ورته ویې راشه دا خپله ښځه قبر ته کوزه کړه په خپله ښخه کړه دله چل نه ورسي دا پلار دې قبر ته کوز کړه پلار دلته به ډېر ناسي په دې به خفه کېږي نه دا حقیقت دی دلته به ډېر ناسي چې د هغوی نږدې خپلوان مړه شوي دي او دله طریقه نه ورتله د ښخولو نه اوس دې قبر ته کوز شوی دی دې هم سینه ټپوي وفا خو دا ده چې ته خپل ملګری خپل خپلوان خپل بچی خپله ښځه دا قبر ته کوز کړي هغې دپاره طریقه دا ده چې ته به چل زده کړې اصلي چې ګرام خو نه دی چې ته به 4 کاله سبق 8 کاله به یونیورسټۍ ته ځې بیا به جامعې نه فارغه کېږي نه چې څوک شوق لري هغه یې زده کولی شي دا عرب اکثر د خپل خپلوان او د خپل خلک به خپله ښخوي بل چا ته پکې ضرورت هم نه راسي زموږ هغه نینداري کوي یو 2-3 کسان یې بس د هغوی دا کار دی مشران سپینګیري د هغوی هم غلطي ده څوک لاس نشي وړلی که لاس وړي چغه کوي د باندې راکوز نه شي لکه پرېږده دا مسلمانان چې چلې زده کړي پرېږده چې قبر ته نن نور کوي شي پرېږده چې دا قبر بل څوک جوړ کړي
چې مسلمانانو ته خو دې پته ولګي که نه دا به هر وخت ستا دپاره دوه درې کسان هغه به مړی ښه کوي هغه به مړي ته کفن اچوي دا خو زما ستا د یعنی د عبادت مسله د دې چې هغه مونږ کې هر چا ته راپېښېدی شي اوس که څوک ماله دا لیکل کړي چې زما په خپلوانو او په یارانو مرګ نه راځي جدا خبره ده نو هر مسلمان به دې ته ځان تیار ساتي پلار دې کېدی شي مړ شي مور دې مړه شي ورور ښځه دې مړه شي بچي دې مړه شي څه به کوې ته بل ته ناستې چې هغې ښخ کړي اوس کوم شي ګران کار دی نو خاوند خپله ښځه ښخولی شي بلکې دا څه ده دا وفاداري ده چې وی کې دي خو شرط پکې څه دی چې دغه شپې له کوروالی نه یې کړی بارک الله فیک جواب چا راکړو ستنې نه شاته پټ نه دغه ښه بارک الله فیک چې دغه شپه چې کومه تېره شوه چې په دې باندې د کوروالی نه یې کړی او که چېرته کوروالی یې کړی نو بیا بل کس به یې ښخوي اگر که هغه اجنبي د دې ښځې لپاره پردی سړی هم ښخولی شي خو شرط به کې دغه یو دی لکه حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه وی شهیدنا بنتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله وسلم لور چې دی هغه مقبرې ته راوړی شوه کله چې د ښخولو ټیم راغی نو ما رسول الله وسلم ته وکتو چې هغه د قبر په غاړه ناست و فرأیت عینیه تدمعان او د سترګو نه اوښکې روانې وی هل منکم رجل لم یقارف اللیله تاسو کوم سړي د دې شپې ښځې سره نه ملاو شوی نو ابو طلحه رضی الله عنه وایي زه رسول الله وسلم ورته ته قبر ته کوشه حالانکې د هغې خاوند عثمان رضی الله عنه خو دې ټیم کې ابو طلحه رضی الله عنه کوشو ځکه چې هغه دغه شپې له د ښځې سره کوروالی نه و کړی نه و ملاو شوی دا شرط دی هر چې رسول صلی الله علیه وسلم دی نو د هغه په ژوند کې صرف یو بیبي وفات شوې ده خدیجه رضی الله عنها او دا نور ټولې د رسول وسلم نه بعد وفات شوي دي خو دا خبره بیا هم ثابته ده د حدیث د عایشې رضی الله عنها نه چې کله رسول صلی وسلم د ژوند په آخرنۍ شپو کې لاړ بقیع ته کیسه به تاسو ته یاد او بیا چې راغی وي په سر مې دړلی نو عایشې ورته وویل زما په سر هم دړلی نو رسول وسلم ورته وویل ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك یعنی ستا څه که ته مړم شي نو زه به دله په خپلو لاسونو غسل درکړم زه به دله کفن درکړم زه به د باندې جنازه وکړم او زه به دې ښخه کړم نو هغه حدیث په روایت کې داسې راځي هغه ورته وایي چې او ته خو بیا بلې بیبي پسې ځي بیا چې کله رسول الله وسلم وفات شو نو هغې به ارمان کوي چې داسې شی وی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه به په خپلو لاسونو ماله غسل لا کړی او کفن به یې را کړی او جنازه به یې را باندې کړی او بیا به قبر ته کوز کړی نو رسول الله وسلم داسې کار خو نه یادوي چاته چې هغه ناروا وي که خاوند خپله ښځه نشي ښخولی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه عایشې ته وایي چې ما به تله کفن درکړی او یا به ما ته ښخه کړی دا ورو سوال کړی دی چې زه په یو سفر باندې وتی وم او د سفر په دوران کې په ما باندې غسل لازم شو غسل چې بدل لازم شو اوبه نه وې تیمم مې وکړو جنابت په حالات کې و تیمم مې وکړو بیا زه کلي ته ورسېدم چې کلي ته ورسېدم ما نه خبره هېره شوه بیا د مانځه ټیم راغی ما اودس وکړو لمونځ مې وکړو بیا څه وخت بعد ما ته رایاده شوه دا خبره چې یاره په هغه ورځ چې هغه ما دوه درې لمونځونه کړي نو هغه او زه جنابت په حالات کې وم تیمم ما کړه بیا پسې ما اودس وکړو اوبه میلاو شو خو داسې چل وکړو اودس سردا مې وکړو جواب د دې مسلې ګوره دا دی چې تیمم د دوه قسمه خلکو دپاره شریعت جایز کړی دی کم کم دوه دي چې اوبه میلاو نه شي او اوبه یې خو استعمالولی نه شي اوبه یې استعمالولی نه شي یا د مرض د لاسه یا اوبه ډېرې زیاتې یخې دي د بدن له نقصان ورکوي او د ګرمولو څه بندوبست نشته دې ټیم کې تیمم کولی شي نو دې روړ چې را تیمم کړی دا ښه صحیح طریقه ده خو دا تیمم صحیح دی د هغه وخته پورې چې څو پورې د سره عذر او چې کله د خپلې علاقې ته ورسېدو هلته عذر زایله شو عذر ختم شو ځکه چې اوبه میلاو شو نو چې اوبه میلاو شوې دله په کار و چې څه یې کړی وی غسل یې کړی وی ده ونه کو لمونځونه یې وکړو دا کوم لمونځونه چې ده به دغه ورځ کړي دي دا ټول لمونځونه بې د طهارته شوي دي او دا خو حدیث کې ښه واضح راځي
چې الله مونځ نه قبلوي د هغه چا د چا چې اودس نه وي. او دا سوال ډېر کسان کوي، په دې باندې ځان پوه کړي. دا بعض مسلې داسې دي چې ماشومانانو ته هم یادېږي، دې تپوسونو ته ضرورت نشته، په دې مه خفه کېږئ. بعض تپوسونه دا خو پکار چې ماشومانانو ته یې موږ یادوو. یاره ما یو وخت کې مونځ وکړو او بیا ما ته وروسته پته ولګي زما اودس نه و. تپوس مه کوه چې اودس دې نه و دا مونځ نه دی شوی. که تا ته هر کله تا ته رایاد شو چې اودس دې نه و، طهارت دې نه و حاصل کړی او مونځ دې وکړو تا نه یېرو، وروسته ته رایاد شو، دا مونځ بیا کوې. نو دې وروڼو چې دا کوم مونځونه کړي دوه درې دا مونځونه نه دي شوي. ولې؟ طهارت نه و. چې طهارت نه مونځ نه کېږي، طهارت د مانځه لپاره شرط. او تیمم یې کړی و، نو تیمم خو ختم شو. ولې ختم شو؟ عذر ختم شو. ها دې ګناهګار نه دی. ولې ګناهګار نه دی؟ ځکه چې دا کار یې قصدن نه دی کړی. او الله قرآن کې ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، په هغه څه کې په تاسو باندې ګناه نشته په څه کې تاسو خطا شئ، یعنې قصدن عمدني نه دی کړی. دا الله رحم دی چې په دغې باندې الله موږ نه رانیسي. خو دومره دی چې د ده دا مونځونه دا نه دي شوي ځکه چې طهارت یې نه و. دې سره بله مسله ده چې دا به ته د فایدې دپاره ذکر کوم. کله داسې کېږي چې د سړي په کپړو کې ګندګي، دا مسله او دغه مسله کې فرق دی. یعنې اودس یې برابر دی، طهارت برابر دی، وروسته ورته پته ولګي چې د په کپړو باندې څه ګندګي لګېدلی دی، پلیتوالی دی، نو د ده لمونځ صحیح دی. دې کوي کې فرق دی. ځکه چې هغې کې تا ته شریعت ته یو کار کولو ویلو تا نه دی کړی او طهارت نو هغه نه کېږي. دلته شریعت تا ته وایي چې د یو شي نه ځان لرې ساته، تا دې ځان نه دی ساتلی. دې کې هغوی کې فرق دی. او دلیل په دې دا دی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په پیزارو کې یو ورځ مونځ کوو، نو د منځه په دوران کې جبریل علیه السلام راغی ورته وویل ستا په دې یو پیزار کې ګندګي ده. نو په منځه په دوران کې هغه پیزار وویستو. نو د صحابه کرامو تابعداري ته ګوره، هغه ټولو یو پیزار وویستو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وویل پیزار مې سره ویستو؟ یا رسول الله تا وویستو؟ هغه ورته ما خو په دې لرې کړو چې ما ته جبریل وویل چې ستا په دې یو پیزار کې ګندګي ده. دلیل زموږ کوم ځای کې دی چې مونځ شوی دی؟ کوم مونځ چې شوی دی هغه بیا نه یې راګرځولی، خو هغه شوی دی. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و خبر. نو دا دوه مسلې یادې کړئ. دا پته نشته چې په تاسو کې به څوک داسې وي چې دې ته ضرورت نه لري. زه خو یم چې مونږ خو دې ته هر وخت ضرورت لرو، یعنې په ورځ کې یو پیر نه، دا مسله مونږ ته هر ټایم راتلی شي. او که مونږ ته رانه شي بل مسلمان ته راتلی شي. نو چې دا دوه تاسو ته یاد دي، کوم سړی چې مونځ وکړي او د ده نه طهارت هېري، دا مونځ نه دی شوی، دا به دی بیا کوي. او کوم سړی چې مونځ وکړي او د ده په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی او ده ته پته نه وي، نو مونځ یې شوی دی. او که ده ته د مانځه په منځ کې پته ولګېده او د هغې نه ځان خلاصولی شي، کله داسې شي باندې پلیتوالی لګېده چې هغې نه ځان خلاصولی شي، لکه دا پیزار چې رسول صلی الله علیه وسلم لري، نو مانځه په دوران کې دې ځان خلاص کړه. که نشي خلاصولی نو بیا دا مونځ د سره وکړه. یعنې ځکه چې تا ته مانځه دوران کې پته ولګېد او ته د هغه پلیتوالي نه ځان خلاصولی نشي. ښه، یو سړي ته پته ولګېده د مانځه په دوران کې چې زما په کپړو پلیتوالی دی یا په بدن باندې پلیتوالی لګېدلی دی او ده دا مونځ دقه شان وکړو، نه کېږي دا مونځ. ولې؟ ځکه چې دی قصدن عمدن دا کار کوي. کوم ته چې مونږ ویلي چې ستا مونځ شوی دی هغه خو معذوره دی، هغه ته خو د مانځه نه بعد پته ولګېده، ده ته ښه پته و چې زما دا مسله ده او دی بیا هم په مانځه کې ولاړ دی، نو دی قصدن عمدن بلکې دی ګناهګار دی. ځکه چې قصدن یو داسې کار کوي چې هغې نه شریعت منع کړی د عبادت نه هسې ټوکه جوړه کړه. پوه شوې په دې مسله؟ نو دا دوه مسلې ډېرې اهمې دي. دا سړي ته هر وخت راپېښېدی شي، هر وخت راپېښې. انسان دی کمزوری، کله ته هېر شي چې یاره زما اودس وکړه نه و، کله دې کپړو باندې څه ګندګي لګېدلي هېر شي، نو چې دا تاسو ته یاد دي. هغه تیمم کړی نو صحیح شو که نه؟ د ده مونځ د هغه وخته پورې په تیمم باندې کېدو چې څو پورې اوبه نه وي، چې دې کلي ته ورسېدو کلي کې اوبه شته که نشته، نو تیمم ختم شو که نه؟ د تیمم د ماتېدو یو وجه دا ده، څنګه چې اودس ماتېږي داسې تیمم ماتېږي. د تیمم د ماتېدو په وجو کې یو وجه څه ده؟ د اوبو میلاوېدل، یا د کوم عذر د داسې چې اوبه نه استعمالوي هغه عذر ختمېده.
که سړی بیمار دی ډاکټر به وبندې کړي دی ښه شو تیمم ختم شو صحیح شو ها دا یو ورور سوال کړی دی چې زموږ یو خپل دی او هغه خودکشي کړې ده ځان یې وژلی دی او دغه کس چې و نو هغه ته مسله و نفسیاتي بیماري ورته نو کله دا بیماري په دماغو باندې اثر وکړي سړی په خپل کار نه پوهېږي چې راځه څه کوم او څه نه کوم سوال دا دی چې دا سړی چې خودکشي کړې ده الله به د قیامت په ورځ رانیسي او که نه به رانیسي او دی ګناهګار دی به دی که نه جواب اول دا خبره یاده کوي چې خودکشي کول ځان په خپله وژل که هغه په هره طریقه وي دا په لویو ګناهونو کې شمارلی کېږي وړه ګناه نه ده او قرآن او حدیث کې په دې باندې وعیدونه راغلي دي او حدیث کې راځي چې چا په څه طریقه باندې ځان مړ کړو آخرت کې به هم الله دغه سزا په مخه ورکوي اول خو دا خبره یاده کړئ دویمه دا یاده کړئ ګوره مسلمان چې په دې دنیا کې ژوند تېرېږي ته به لازم مسلې راشي او زه بار بار دا خبره د خلکو ته کوم بار بار د خلکو ته دا خبره کوم چې ژوند کې مسلې به راځي ته به صبر کړي یو ورځ یو کس دا یو زما په بیان باندې داسې کمنټ کړی لیکلي به کړي وي تا نه دي لیدلي ځکه ته دا خبرې کوې ګوره زه تاته دا وایم چې په دنیا کې چې هر څوک دی که نه دته څه نه څه مسله په ژوند کې شته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین مخلوق دی په مخلوقاتو کې هغه ته ژوند کې مسلې وي که نه وي وته موږ دې ته ګورو مالدار او غریب ته مسلې دي مالدار ته نشته یوه چې کم سړی ډېر خاندي را خاندي او الحمدلله ډېر وایي دته مسله نشته چې خرڅه مې راچولی او په معمولي خبره باندې د شیکو یو فایل کولاوي بس دته غمونه ډېر دي نه دا بادشاهان تاسو د دنیا د بادشاهان نه دي دا یاره کله دوی سره کېناستئ دوی ته دومره غټې مسلې دي دومره غټې چې ته به شکر وباسې یاره موږ خو ډېر ښه یو هر چا ته مسله شته ها چا ته لږه چا ته ډېره ده د چا مسله په لنډ وخت کې الله حل کړې ده چا هغه لږه اوږده شوې ده خو شریعت موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ دې پکې خودکشي وکړو او دا الحمدلله د اسلام ښایست دی د ټولو نه زیاتې خودکشیانې چې په دنیا کې کېږي او په دې باندې سرچ وکړئ نیټ کې دا شی وګورئ څه فایدهمند څه پکې وګورئ دا پالتو فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب او دا واټساپ او ایمو او فری ټلیفونونه دا پرېږدئ چې ته ښه څه پکې ګورئ یو دې باندې د دې باره کې بحث وکړئ ویې ګورئ دې باندې اوږدې اوږدې ویډیوګانې ولیکل پېشتي عربۍ انګلیش هر ژبه کې میلاوي په دنیا کې د ټول نه زیات خودکشیانې چې کېږي په نن سبا وخت کې او تېر شوي وختونو کې هغه د کافرانو په ملکونو کې کېږي هغوی د معمولي مسله راشي تماچه راولي ډېر ځان کیسه ختمه کړي ځکه چې د هغه څه ایمان نشته نظریې نشته څه عقیده نشته او الحمدلله زموږ عقیده ده چې دا څه چې راځي دا تقدیر کې الله رب العزت لیکلی دي او چې الله لیکلی دی کې خیر دی په دې سره انسان ته سکون میلاویږي یعنی پرون نابرز ما د یو عربي هلک قیسه کته ځوان هلک دی او د سعودي عرب دی دې ملک دی او اوس هم ژوندی دی خو سخت بیمار دی هغه خپله قیسه بیانوله قیسه د هغه ډېر عجیبه و چې هغه ته کینسر شروع شو په ملا کې په ځوانۍ کې هغه په یونیورسټۍ کې سبق وي او ارمان د هغه دا و چې زه ماسټر ډګري وکړم بیا هغه په هغه کینسر کې خپل سبق پوره کړو بیا هغه بیماري سخته شوه نو کینسر یې خور شو نو سینې ته راغی نو بیا علاج دپاره بهر لاړ نو سره د علاج یې سبق وي چې زه پی ایچ ډي ته ورسم نو د پی ایچ ډي دپاره آنلاین سبق یې ووی او دی په نشه کې پروت د بیمارۍ د لاسه په جرمن کې او د یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډي چې دی هغه پاس شوه او دته میلاو شو هغه هلته بېهوشه پروت بیا دې ملک وله او د دې ملک مشرانو وله ډېرې تحفې هم ورکړې وې عالمي هغه ته ایواډونه میلاو شوي اخر دا چې هلته جرمن کې هم هغه ته وایي چې ستا کینسر داسې مرحله کې دی چې دې علاج نشته اوس هم هغه هلک ژوندی دی ځوان هلک دی داسې 13 نه 15 منځ کې وایي همسا ورسره یې ګرځي ښه ښایسته ژوند تېروي او دی ووایي چې هر څه ماته څوک ووایي چې ستا علاج نه کېږي او کینسر دی او په ټول بدن کې ماته لوی تکلیف دی الله دې وایي چاته نه ښایي زما ټول بدن کې کینسر دی خو کېږي هغه څه چې الله رب العزت مقرر کړي
بله دا چې زه د دې د لاسه خپل ژوند خو نشم ودرولی، زه خپل ژوند تېروم، خپل کوشش کوم او څه چې کېږي هغه به د الله طرفه کېږي. زه حیران شوم د دې ځوان د ایمان او یقین ته چې زموږ په سر باندې معمولي بوج راشي، زموږ ټول ژوند ګډوډ شي او دومره شکوې شکایتونه کوو موږ چې چا سره میلاوي یاره په سر باندې په سر باندې، او دې سره د کینسر لګیا دی سبقونه وایي او خپل ژوند تېروي او نورو خلکو ته سبق ورکوي چې ګوره صبر کوئ، صبر په ژوند کې هر څه راځي. دا لوی ایمان غواړي او لوی صبر غواړي، لوی صبر غواړي. نو دا څه چې په دې ژوند کې راځي که نه، د دې حل دا نه دی چې خودکشي دې وشي. خصوصا نن سبا د نصیحت ډېر اهم دی. زموږ په علاقو کې، زموږ په ملکونو کې نن سبا مهنګایي ډېره شوې ده، ګراني ده. کله تصویر راشي یو سړي د بجلۍ د بل سره ځان وژلی دی او څوک راشي خپل بچي وژلی دي. دا نقطه پرېږده چې دا صحیح ده، ګراني ډېره شوې ده او دا یعنې غریبانانو ژوند تنګ شوی دی. آیا د ژوند تنګېده تا له د دې شریعت ته له دې ګنجایش او جواز درکوي چې ته خپل بچي مړه کړه؟ یاره ویا غریب ته ګناه نه وه. مخکې ورځو کې پنجاب کې چې یو کس خپل 3 بچي وژلي او ښځه وژلي او بې ځان وژلی، ویا غریب ته ګناه نه وه، غریب و. تا چې د 3 ماشومانو ناسا واخېسته، دې به څوک تپوس تا نه به تپوس نه کېږي. ته چې دا ښځه مړه کړه او پرېښودې به دې دقه شان په ځان له ګرځېدو، الله به له څه بندوبست جوړ کړی. خو حل یې دا دی چې ځان مړ کړم. د بجلۍ بل ډېر راغی، زه به ځان مړ کړم. دا امتحان دی، ژوند کې قسم حالات راځي. او دا یاد ساتئ زموږ د اعمالو په دې هر څه کې لوی کردار دی، په دې هر څه کې. دا زموږ په دې ملکونو کې څه روان دي که نه، په دې کې زموږ د اعمالو، زموږ د عقیدې، زموږ د نظریې لوی کردار دی. صرف مشران مه ملامته کوئ، موږ په کې لوی کردار دی. هر چې دا رور دی د چې د چا باره کې تپوس کړی دی هغه ته نفسیتي بیماري وه. اوس نفسیتي بیماري به 2 قسمه. نن سبا ګورې دا نفسیتي بیماري ډېره زیاته شوې ده. زه تاسو ته نصیحت کوم چې په هر حال کې صبر کوئ، که مزدوري یي که نه یي، که غریبي که مالداري، که هر وخت، او شکر د الله ادا کوئ. او چې څومره سوچ کې، سوچ سره مسله نه حل کېږي. که په سوچونو او په ټینشن باندې مسلې حل کېدې، د ټولې دنیا دا مسلې به څه وي، حل شوې وي، خو په دې نه حل کېږي. خپل جسم مه خرابوئ، په الله باندې خبره پرېږده او ته حرکت کوه، ته کوشش کوه، الله به یو لار راوباسي. ښه په خوشحالۍ. نفسیتي بیماري ډېره شوې، ځکه چې ما دا محسوسه کړه، هر دویمه ورځ زما خواله کس راځي، یاره ما ته دا مسله ده، ما ته دا مسله ده، ما ته دغه مسله. او لنډه زموږ پښتنو ته خو لنډه لار دا دی چې چا بیچاره باندې وایي جادو کړی دی. زه ورته وایم لکه جادو د څومره مسافر چې ټولو باندې چا جادو کړی دی چې کار یې نشته، د غالبانو خلکو کار نشته. نو جادو به د ټولو خو نه دی شوی که نه. بیا په تا باندې یو سړی ما ولې جادو کوي؟ نو نفسیتي بیماران شوي دي پکې. د مخکې ورځو کې دلته په دې ریاض کې یو 2 ځوانانو ځان وژلی دی، جدا موقع باندې، خو 2 کسانو ما ته چې کوم خبره رسېدله خودکشي کړې ده. دا خو حل نه دی د مسلې. او موږ ځان ته مسلمانان څنګه وایو؟ مسلمان خو وایي هغه چاته چې په تقدیر کې سړي کړی شوي دي، په دې باندې ایمان دی او په دې صبر دی، او الله به یو لار راوباسي. نو د نفسیتي بیمار 2 قسمه وي. که چېرته د دوی دا خپل چې کوم ځان یې وژلی دی، که دې نفسیتي داسې بیمار و چې دې بیمارۍ والا په عقل اثر کړی او دې په ښه او بد نه پوهېد او ځان یې وژلی، نو بیا خو انشاءالله په ده باندې څه نشته. ځکه چې حدیث کې دا راځي رفع القلم عن 3. امام ابو داود دا حدیث راوړی. 3 قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی دی. اوده چې راپاسي او ماشوم چې لوی شي، لویدو پورې، او لیونی حتی یعقل، تر دې چې عقل یې راشي. نو دا نفسیتي مریض چې عقل یې کار پرېښودی دی، دی هم لیونی دی. نو انشاءالله بیا الله نه رانیسي. او که چېرته عام دته نفسیاتي هغه مسایل جوړ شوي او ښه په ښه او بد پوهېږي، خو دومره پریشر پرې راغلی دی، دومره ضغط پرې راغلی دی چې د ځان وژلی دی، نو بیا دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع شوی دی. الله رب العزت یې ورته عفو وکړي. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی، وایي زما ورور مړ شوی دی او د هغه واړه بچي پاتې شوي دي، آیا په ما لازم دي چې زه به په دوی باندې خرچه کوم که نه؟ دا زما د طرف نه یو احسان دی که زه د هغوی سره وکړم. یعنې سوال باندې پوه شوئ که نه؟ یعنې لازم دي چې زه به خرچه کوم که نه زما مرضي ده که وکړم او که ونه کړم، که مې وکړه یو احسان دی، که مې ونه کړه ګناه پکې نشته. جواب د دې مسلې یاد کړئ، دا د پښتنو دپاره ډېر اهم دی.
ځکه چې پښتانه په دې باب کې ډېر پکې چې هغه کمی کوي د یتیمانانو په مال کې خپله مرضي کوي اکثر داسې چې رور یې مړ شي د هغه د بچو حق نه ادا کوي د هغه د یعنې یو وخت کې چې د هغه ښځه پاتې شوې وه د هغې څه تپوس نشته دا مسله زموږ ټولو دپاره اهمه اولنۍ مسله هغه دا یاده کړئ حق څه ته وایي حق دې ته حق هر هغه شي ته وایي چې د هغې دی حقدار دی د شریعت په رڼا کې د شریعت په رڼا کې رویرونو په ترونو باندې معنوي او مادي دواړه حقوق شته ها موږ دا نه وایو څنګه چې ستا د خپلو بچو په تا حق دی دغه شان د رویرونو لازم فرق شته ځکه چې رشته کې فرق دی لکه اولنی حق څه دی حق د رشته دارۍ د خپلولۍ حق شته که نشته رویرونه ګوره ډېر نږدې خپل دي ولې نږدې خپل دي ځکه چې کیدی شي ستا نه میراث ویسي او کیدی شي ته د هغوی نه میراث ویسي چې د چا نه میراث په رشته کې اخیستی کېږي که نه دا ګوره مضبوطه رشته وي دا وړه رشته نه وي ګورې بعضو حالاتو کې تره د رویرونو نه میراث علي او بعضو حالاتو کې رویرونه د تره میراث علي نو چې په منځ کې پکې میراث دي نو حق به نه د خپلولۍ او که زه دې ورور ته دا ووایم چې ستا دا رویرونه مړه شي او د دوی مالي بیا به ته جایداد لري که نه بلې ټول اولني صف کې به دی ناست وي زه یې تره یم سینه به ټپوي صرف په دغه ځای کې سینه نه ټپولی کېږي چې په میراث کې تا ته برخه بعضو حالاتو کې د رسېدی شي د هغوی نو بیا د هغوی په تا باندې حق دی او ستا په هغوی باندې حق دی دویم حق د نصیحت دی او د خیرخواهۍ خصوصا چې یو پلار یې مړلی نو د دې رویرونو په تره حق دی چې دوی ورته ښه لار وښیي دی ورته ښه نصیحت وکړي ولیاذ بالله بعض داسې دي چې یعنې په دې خوشحاله دي چې دا زما د رویرونه تباه و برباد شي لکه زموږ دوی سره سویمه ده نه پلار چې ژوندی هم په تا یې حق و خو چې پلار یې مړ شو نو حق د نصیحت او د خیرخواهۍ هغه ښه ډېر شو چې ته دوی ته څنګه چې د خپلو بچو ته لار ښیې دغه شان به لار چا ته ښیې دغه شان به لار دې رویرونو ته هم ښیې ښه رسول صلی الله علیه وسلم یتیم و که نه یتیم و که نه الله ورته احسان هم خپل یاد کړی چې الم یجدک یتیما فآوی ته موږ یتیم موندلی وي موږ دله ځای درکړو هغه ځای د چا سره و ابو طالب سره و او ابو طالب د رسول وسلم سره تره و او د دې خپلو بچو یې دومره خیال نه کوو څومره چې به د رسول صلی الله علیه وسلم کوو دومره خیال یې ګوره د خپلو بچو نه کوو ځکه سیرتونو کې راځي چې رسول وسلم به یې د ځان سره سملو دا بچي به په نورو ځایونو کې وده کېدو چې داسې نه څوک ورله نقصان ورکړي د پلار نشته دا یتیم دی د څوک نشته دا تره دی تره دیسي سره د دې چې په دین کې ورسره مخالفت و دین یې وله نه منو خدای ورته ویلي وو ویې ورواره ستا د مرستې نه به زه په هغه ورځ شاته شم چې کله خاورو ته ډډه ولګوم حالانکې دین وله نه مني ګورې خو ورواره دی نو د ورواره په تره باندې دا حق دی چې دی به د هغه خیرخواهي کوي حق د ولایت هم شته د ولایت څنګه لکه اوس یو جنۍ ده پلار یې مړ شو او دا جنۍ واده کېده غواړي رور یې نشته پلار یې مړلی نیکه یې نشته د دې ولي څوک دی تره ولي دی تره نه به تپوس کېږي د هغه به پکې اجازت وي چې او زه په دې راضي یم چې دا جنۍ د پلاني ته واده شي نو دا په منځ کې په یو بل حقوق نه راځو د خرچې حق له که چېرته یو کس مړ شي او د هغه بچي واړوي او پلار دومره څه نه یې پرېښودي چې د هغوی دپاره کافي شي او هغوی د عمل او د کار کسب لایق نه دي واړه دي نږدې خپلوانو باندې واجب دي چې به دوی به خرچه کوي څومره چې د هغوی وس دی دې ټکي ته خیال ساتئ نږدې خپلوانو باندې واجب دي چې په دې یتیمانانو به خرچه کوي دویمه د وس مطابق همدغه هم الله تا سره ظلم نه کوي د وس مطابق په تا لازم دي چې ته به په دې رویرونو یتیمانانو باندې به خرچه کوي او خرچه ګوره دې نږدې ورځو کې ما هغه د مؤمنانو خوبونه چې بیانول ما هغوی رشتې پالي ما دا خبره ذکر کړې وه چې څومره چې ته یو کس ته نږدې دومره په تا حق دی هغه لرې باندې دومره نشته چې اوس تره نږدې دی نو په دې تره باندې بیا حق ډېر دی د خرچې ښه ماما هم شتي تره هم شتي ماما هم شتي حق به زیات په چا په تره باندې به ولي
دغه ترې نږدې دی او که چېرته د دې یتیمانانو مشر وري بیا په هغه حق دی د تره نه زیات په هغه حق دی نو دې ځای کې چې تره نږدې شو ده ته نو په تره باندې حق دی چې په دوی باندې به خرچه کوي امام ابن ابي شيبه رحمه الله یو اثر راوړی دی سعید بن المسیب رحمه الله نه و یو یتیم د عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله راوستی شو پلار یې مړو ورسره ولي د یتیم راغی مشر چا چې ساتلی نو هغه ورته ووایي عمر رضی الله عنه وی پتا لازم دی چې په دې یتیم به خرچه کړي په خپلوانو کې مشر وی پتا لازم دی چې به خرچه کړي او امام ابن القیم رحمه الله وی د عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله داسې ډېرې مسلې راغلي دي چې یو کس مړ شوی دی بچي پاتې شوي دي نو په خپلوانو یې وله لازمه کړې وه چې تاسو پرې خرچه کوئ او په یو واقعه امام ابن القیم یو واقع ذکر کوي وی دغه شان یو یتیم راوستی شو یا یتیمانان چې د دوی پلار مړ دی نو عمر بن خطاب د هغوی په خپلوانو باندې خرچه لازمه کړه د دوی وکانو بني عمه او هغه چا باندې چې خرچه لازمه کړه هغه د یتیمانانو تره زامنو څه و د دوی تره زامنو نو خلاصه څه شوه خرچه پې کولی شي خرچه پې لازم ده چې کولی شي خو د دوی هغه وایي چې که زما مرضي ده نه کم سړی چې دې یتیمانانو ته نږدې دی په نسب کې هغه باندې حق دی چې په دې یتیمانانو به خرچه کوي او څومره اوس مطابق یعنې هغه به هم نه تنګې نه به ملامته کوي په هغه څه کې چې هغه د اوس نه بهر دي هسې څنګه یې دې باره کې او دا ځان له جواب ورکړي زموږ ټولو بس خپل خپلوان غریبانه نه که نه ټول مالداره دي او ځان له جواب ورکړي چې تاسو د خپلوانو څومره حق ادا کړی دی او دا درته ووایم دا ورځ ګورئ په ما ته هم راتلی شي دا زما او ستا په بچو هم راتلی شي کیدای شي ما او تا نه یو هسې ما او تا که نه یو داسې غواړو چې زموږ دا بچي دي یتیمانان او دوی د څو خیال نه ساتي یا داسې غواړو چې زموږ دا بچي دي واړه ماشومانان او دوی د په لارو کوڅو کې ګرځي ټاپیانې او ډوډۍ او خوراکونه دې خرڅوي یا د خلکو دې سوال کوي د خپل بچي دپاره نه غواړو د بل دپاره یې څنګه غواړي او د هغه وخته پورې یو سړی پوره مؤمن نشي جوړېدی حدیث کې راځي چې څو پورې د بل مسلمان دپاره هغه څه نه خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي نو موږ خو د خپلو بچو دپاره دغه خوښو چې د دوی حق خلکو ادا کولی زموږ د مرګ نه بعد او اوس هم موږ دا سوچ کوو اخي اصبر شوي یعنې موږ اوس هم دا سوچ کوو اوس هم هر چا سره د خپلو بچو سوچ دی چې یاره الله دې ماله روغ صحت راکړي الله دې ما نه خرابوي اول د خپل دین دپاره د مسلمان سړي اول سوچ دی بیا دې دپاره چې بچو له دغه رزق الله زما په ذریعه ورکوي زموږ اوس څومره کم دی دغه شان دا یتیمانان چې تاسو نن سبا یې که نه د دوی د پلار سره هم دقه کوو خو دا مرګ زموږ په لاس کې نه دی الله په لاس کې دی نو دې ورور ته موږ دا وایو چې دا خو موقع ده بلکې زه خپله خبره به وکړم خپله د بل چا خبره به نه کوم او ځان له د الله کمزوری بنده یم زه یم که زه چې د داسې موقف کې شوم چې زما ورور دی هغه مړ شو او د هغه بچي پاتې شو زما بچي هم دي زه د دې خپلو بچو نه به د دغه یتیمانانو ډېر خیال ساتم ځکه چې دا خو چې زما دا بچي چې راننوځي بیا هم پلار ویني او د هغه نه غاړه تاو کړي او هغه ولې په سر لاس کړي خو دا یتیمانان دي دوی مرمان دی چې پلار یې وی نو راشي زه به د دوی د پلار هغه زه یې ونیسم او زه به هغه حق ادا کړم دا د ثواب د ګټلو موقع ده ښه دا یو خور سوال کړی دی وایي زه د خپل خاوند د تنخوا نه وایي زه د خپل خاوند د تنخوا نه بعض پیسې علمه جمع کومې د دې دپاره چې سبا له موږ فایده والو ان هغه خرچې له ماله پیسې راکړي څه چې خرچه شي باقي چې پاتې شي هغه زه جمع کوم دې کې د خاوند سره دوکه خو نه راځي نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې کله یو خاوند خپلې ښځې له خرچه ورکړي چې دې نه به ته په کور باندې فلاني شي باندې دومره څه ولګي او هغې کې څه پیسې زیاتې پاتې شوې او دا ښځه راولګي دغه پیسې جمع کوي د مستقبل دپاره دا خو ښه کار دی خو دې دپاره یو څو شرطونه دي بلکې دې ښځې شکریه ادا کول پکار دي او دا یو ښه اقدام ښځه چې د خاوند د مال خیال ساتي
وایي کې یو څو شرطونه اولنی شرط دا دی چې دې کې به دوکه او دروغ نه وي همداسې نه چې دا خو څو چې زه پیسې جمع کړم که نه او ضرورت مثال کې 1000 روپو ته دی خرچه او دا ورته 15000 روپۍ لیکي هغه ورله 15000 ولیکي 1000 ته دې ولګولي 4000 کې خو دا دروغ وایي کې دې کې دروغ راغلو نه 1000 روپۍ لګي او په 1000 کې 800 ولګېدي 200 دی ږدي دا اوس اولنی شرط دی چې دې کې به دروغ او دوکه نه وي دویم دې کې به په خاوند باندې سختي نه جوړېږي داسې نه چې دا خوشحاله چې زه خو پیسې جمع کوم او د خاوند بیخ بنیاد وځي یعنې هلته هغه ته ضرورت دی پیسو ته هغه قرضې دي هغه ته مسلې دي او دا وایي زه څه کوم زه پیسې جمع کوم نو په دغه پیسو به څه وکړي چې هلته خاوند غریب په مشکلاتو کې دی بل شرط دې دپاره دا دی چې دا به د عام مصلحت دپاره جمع کوي دا نه چې د خپل ځان دپاره یې جمع کوي یا داسې کارونو دپاره چې په هغې خاوند نه دی راځي دا دې لپاره جمع کوي چې په دې کور ولګي ټول کور باندې نه بیا څه خبره نه ده بل شرط پکې دا دی اخرنی چې خاوند ترې منع کړي نه وي لکه اوس یو خاوند زما طرف ته خیال ساتئ زه ته وسترېږي لکه اوس یو خاوند ښځې ته دا ووایي چې زه تاله ګوره اجازت نه در کوم چې ته پیسې جمع کړي نو بیا ښځې لا نه دي جایز خو که ده منع کړي نه وي او دغه 3 شرطونه ورسره نور ومي نو بیا پکې څه حرج هغه نشته دا ورو سوال کړی دی چې ما د نن یو څو کاله مخکې واده کړی دی او مهر موږ په روپو کې ایښودی و چې دومره روپۍ به زه ورکوم د اوسې پورې ما مهر نه دی ورکړی اوس مې اراده ده چې د هغه روپو په ځای وله سره والمه نو بیا مې دا ښځې نه تپوس وکړه هغه وایي چې ته څه کوې نو آیا د روپو په ځای به سره ورکول جایز دي او که نه هلته په مهر کې روپۍ لیکلی شوي جواب د دې مسلې دا دی اول خو دا خبره یاده کړي چې په خاوند دا لازم دي چې دغه حق مهر دا به ښځې ته واپس کوي هغه ته به رسوي دا حق دی د ښځې لکه څنګه چې په تا باندې د یو پردي چا قرضوي الله به درنه تپوس کوي که ته مړ شو دا قرض ستا په غاړه دغه شان د دې ښځې دا مهر د هغې حق دی الله به ته نه د هغې تپوس کوي خو که چېرته دا ښځې او خاوند ته د خپل طرف د به خپله مرضۍ سماب کې به خپله مرضۍ خاوند به یې نه تنګوي نو بیا یې خوړی شي دی دا مهر ولا جناح علينا قرآن کې الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا که چېرته دا تا ته په خپله مرضۍ څه شی پرېږدي الله وایي نو بیا یې خوړی شي دغه شان ښځه خاوند که چېرته یو بل سره اتفاق وکړي چې دا مهر ښځه ورته وایي چې دا مهر مثال کې 8 تولې سره دي ما له 15 تولې راکړه دا هم جایز دي یا دوی اتفاق په دې باندې وکړي چې سړی ورته ووایي چې 8 تولې دي زه به 10 درکړم دا هم جایز دي یا اتفاق په دې وکړي چې روپۍ دومره وي نه ته دې په ځای ماله دومره سره راکړه یا دا خاوند ورته وایي چې زه به درله سره درکړم ښځې ورته وایي صحیح ده سره راکړه هیڅ اشکال په دې کې نشي ځکه چې دا دوی اتفاق په دې خبره باندې دواړه پرې راضي دي او الله قرآن کې وایي ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه او الله وایي په دې کې څه ګناه نشتي څه حرج پکې نشتي که چېرته ښځه او خاوند په یو خبره باندې وروسته راضي شي چې هره خبره پای کې نه په ښځه ګناه شتي او نه په خاوند باندې ګناه شتي نو دې ورور ته موږ وایو که ته وله سره ورکې نو دا څه دي دا جایز دي که ته وله سره ورکې نو دا جایز دي دا یو ورور سوال کړی دی او دا سوال لږ جواب به اوږه دي دا به پرېږدو را روان نشسته دې په ځای به یو بل سوال مختصر والو او دا ښه سوال یې ورور کړی دی وی عیسی علیه السلام چې کله دا خبره وکړه الله ته چې ان تعذبهم فانهم عبادک که ته دا دوی له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي وان تغفر لهم او که ته دوی ته بخښنه کې فانک انت العزیز الحکیم نو ته زورور او حکیم ذات دا ورور دا وایي چې تاسو په مخه وایي چې د الله چې کوم نوم راشي په قرآن کې د دغه ځي سره مناسبت وي نو دلته عیسی علیه السلام داسې ورنوي چې فانک انت الغفور الرحیم یعنی الله که ته دوی ته بخښنه کې نو ته بخښونکی مهربانه ذات یې نو داسې ولې وي چې الله که ته دوی ته بخښنه کې نو ته زورور او حکیم ذات یې پوه شوي به دې سوال کوي جواب د دې هغه دا دی که دې اوږد جواب کیدی شي خو مختصر هغه دا دی اولنی جواب هغه دا دی وجه یې دا ده چې هغه العزیز الحکیم په دې وي چې خبره ټول الله ته وسپارله ځکه چې قیامت په ورځ که دا خبره دې کې هم د علماو اختلاف دی دا خبره هغه په دنیا کې کړې ده که هغه په آخرت کې به کوي
که په دنیا کې کړي د هغه وخت یې کوله کله چې الله اسمانونو ته اوچته نو هغه ووایي یا الله دا خلک دا چې ما نه مني په ما ایمان را نه وړو که ته دوی له عذاب ورکوې نو خو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی او که ته دوی ته بخښنه کوې بخښنه به ورته څنګه کوې یعنې که ته دوی ته هدایت کوې او بخښنه ورته کوې نو ته زورور باچا یې حکیم او که په آخرت کې ورته ووایي نو هغه عیسایان چې کومو یعنی عیسی علیه السلام ته اله ویلی دی یا یهودو چې په عیسی علیه السلام ایمان نه دی راوړی هغه خلکو باره کې خبره ده چې الله که ته دوی له عذاب ورکوې ستا بندګان تا نه خو څوک تپوس نشي کولی او که ته یې بخښې ته زورور باچا یې نو خبره ټوله الله ته حواله کړه یعنی که ته یې بخښې او که ته یې نه بخښې ته زورور یې تا نه څوک تپوس نشي کولی بل ته چې کوم کارون کوې نو ته حکیم د حکمت نه به ډک یې که ته یې بخښې هم به پکې ستا حکمت وي که ته یې نه بخښې هم به پکې ستا حکمت وي د دې د لاسه حدیث دویمه وجه دا ده دا ډېره مناسب ده که دا خبره چې ته آخرت کې شي نو بیا یو اشکال زړه ته راځي چې عیسی علیه السلام د کافرانو په باره کې څنګه وایي چې یا الله که ته دوی بخې کافر ته خو بخښنه نشته که نه نو ځکه عیسی علیه السلام داسې ونه وي فانک انت الغفور الرحیم ته بخښونکی وي انت العزیز الحکیم ځکه چې مناسب دا خبره نو هلته مخامخ کافران دي نو بیا به یو سړی چې د بخښنې خبره ولې وکړه که ته یې بخې نو د هغې جواب دا دی چې صحیح دی چې الله رب العزت خو کافر نه بخي دا الله قانون دی خو که الله یې وبخي څوک د الله نه تپوس کولی شي نشي کولی نو فانک انت العزیز الحکیم یا الله ته زورور یې تا نه څوک تپوس نشي کولی صحیح ده اگر که د الله قانون دا نه دی لکه اوس ګوره بعض ګناهونه هغه دي مسلمانانو هغه چې هغه الله بغیر د توبې نه معاف کوي څوک دې تپوس کولی شي چې الله ته ولې معاف کړو نه او بعضو له به عذاب ورکوي څوک دې تپوس کولی شي چې الله ولې د عذاب ورکړو نه بعض کسان په معمولي خبره بخلي دي لکه ډېر حدیثونه دي چې تېر شوي څوک د الله نه تپوس کولی شي چې الله تا دې په دې وړه خبره وبخو بعضو خلکو له په وړه خبره عذاب ورکړی دی لکه هغه کس چې د مچازو دارې به ورته راتلي په هغه عذاب و څوک د الله نه تپوس کولی شي چې الله ته ولې در عذاب ورکړي نو ځکه عیسی علیه السلام دا خبره کړې ده نو دا مناسب ده د عیسی سره دا خبره مناسب ده د عیسی علیه السلام د دې کوم وخت چې هغه دا وینا کوله د هغې سره دا نمونه د الله مناسب وو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان نشي څخه به د باقي سوالاتو جواب کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې موږ په دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد